د جنت اغزنه لار شپږمه برخه. نظام: بچیه، زه ډېر ژر درځم، غم مه کوه. خالد: بابا زر راشه، دلته امریکایان راغلي، موږ وژني، هره شپه بمبار کوي، زه خوب ترې نشم کولی، زیات ویریږم. نظام: بچیه غم مه کوه، امریکایان تاسې نشي وژلی، الله جل جلاله ستاسې ساتونکی دی، چې بیریدلې کلمه ووایه. خالد: سمه ده بابا، زه اوس هم هره شپه کلمه وایم، او مور مې ویل که امریکایانو موږ ووژلو موږ به جنت ته ولاړ شو، بیا ته هم هلته راشه. نظام: چې کله د خالد دا خبره واورېدل او پوه شوم چې د خالد او عایشې نور د ژوند څخه امید ختلی دی، تر سترګو یې اوښکې راغلې، خو کوښښ یې وکړ چې ځان قابو کړي، او خالد ته یې وویل چې تلیفون د عایشې په لاس ورکړه. عایشه چې تر خپل ځان د عظام او خالد برخلیک ته زیاته خفه وه، نو یې له سلام وروسته په ژړغوني غږ عظام ته وویل: عظامه، دا به د الله جل جلاله امتحان وي چې زموږ مسلماني وازموي، زه سخته بیریږم چې په دې امتحان کې ناکامه نشم او بې صبري راڅخه ونه شي. عظام: بېشکه عایشې، دا د الله جل جلاله غټ امتحان دی، کامل مؤمن او منافق سره جلا کوي. عایشې: الله جل جلاله ته صبر کوه، موږ د مرګ او ژوند په دواړو حالاتو کې کامیاب یو، که مړه شو الله جل جلاله به جنت راکوي، او که ژوندي یو الله جل جلاله به د خپل دین ساتنه راباندې کوي. عایشه: عظامه، زه له مرګ نه بیریږم، خو زه د خالد آینده ته خفه یم، یو ځای را سره شهید شو خو ښه به وي، که نه کیدای شي کفار هغه د ځان سره یوسي او راتلونکي کې به یې برینواش کړي. تر هر څه زیات خالد او بیا تا ته خفه یم. عظام: مه خفه کېږه، زه د مهاجرینو دفتر ته وړاندیز کوم چې تاسې مصر ته ولیږي. عایشه: عظامه، دلته حالات ډېر خراب دي، د امیر المؤمنین کور هم بمبار شو، د هغه د کورنۍ زیات غړي شهیدان شول، زموږ مهاجرینو کورونه هم هره ورځ تر بمبار لاندې وي، فقط ته دعا کوه چې الله جل جلاله زموږ ساتندویه شي. عظام: سمه ده، ته هم دعا کوه، پر خالد پام کوه، نور مو په الله جل جلاله سپارم. عظام د مهاجرینو دفتر ته خط ولیږه چې د کورنۍ بیرته مصر ته ولیږي، خو 3 ورځې پس د مهاجرینو دفتر ورته داسې جواب راولېږه: محترم عظام صاحب، ستاسې غوښتنه تر موږ راورسېدله، خو بدبختانه چې کومه ورځ د امریکا ولسمشر جورج بوش د اعلان وکړ چې ټول هیوادونه دې یا له اسلام سره یو ځای شي او یا له امریکا سره، نو ټوله دنیا له امریکا سره ودرېدله، هیڅ هیواد زموږ سره مرستې ته تیار نه دی، فقط همدا یو څو سرښندونکي واقعي مسلمانان موږ او تاسې سره پاتې یو، نورو ټولو هیوادونو پر موږ لارې بندي کړي دي، د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو سرحدونه هم بندي، موږ هیڅ لار نه لرو چې تاسې کورنۍ مصر ته ولیږو، خو بیا هم موږ کوښښ کوو چې ستاسې کورنۍ خوندي یو ځای ته انتقال کړو. عظام چې کله دا خط ولید زیات مایوسه شو او خفه شو، خو 2 ورځې پس یې وغوښتل چې بیا د سټلایټ له لارې د مهاجرینو دفتر سره اړیکه ونیسي، خو هغه شمیره بنده وه چې وروسته د مخابرې له لارې خبر شو چې د مهاجرینو دفتر په میزایل توغندي ویشتل شوی دی او دفتر مشر هم شهید شوی دی. عظام پوه شو چې نور له کورنۍ سره اړیکه نشي نیولی او کورنۍ یې له لاسه ورکړه. عظام له د کور په فکر کې و چې ملګرو یې وویل د کندوز لار هم بنده شوله او موږ ټول محاصره یو. عظام کوښښ وکړ چې خپله د کندهار په طرف لاړ شي، خو مشرانو منع کړ، ځکه چې شاوخوا علاقې ټولې باغیانو نیولې وې او یوه لاره هم نه وه خلاصه چې عظام کندهار ته ولاړ شي. عظام له څو ورځې محاصرې وروسته یوه ورځ سهار ملګرو خبر کړ چې موږ د باغیانو مشر جنرال دوستم ته تسلیمیږو، هغه به موږ تر کندهار ورسوي، خو عظام ځکه خفه و چې عرب مجاهدین چې هر ځای وي امریکایانو نیول او ګونتنامو ته یې بیول. عظام ته یو افغاني مجاهد وویل: عظامه، ستاسې خو صحیح پښتو زده ده، داسې وکړه ځان پښتون معرفي کړه او هلته چې تسلیمیدلو مه ورته وایه چې زه عرب یم، بلکې ورته ووایه زه پښتون یم او ځان ورته د ارزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی یاد کړه. د عظام هم د افغاني مجاهد خبره خوښه شوله. یوه ورځ وروسته ځینو افغاني طالبانو د تسلیمۍ څخه د دې له امله انکار وکړ چې
باید د تسلیمي څخه وروسته عرب مجاهدین هم صحیح سلامت تر کورونو یوړل شي. او اکثر افغاني طالبانو هم هوډ وکړ چې د عربو مجاهدینو سره به یو ځای د ژوند تر آخري سلګۍ پورې جنګیږي او یا په دې شرط تسلیمیږي چې عرب مجاهدین به هم نه نیول کیږي. 2 ورځې وروسته افغاني طالبانو ته باغیانو وویل چې د امریکایانو سره خبره کړې چې عرب مجاهدین به امریکایان تر خپلو کورونو ورسوي، چې د دې تړون له مخې ټول مجاهدین په تسلیمي شروع وکړه. خو لکه څرنګه چې باغیان له مخکې څخه په وعده خلافۍ مشهور وو، دا ځل یې هم وعده خلافي وکړه، ځکه مجاهدین ته ویل شوي وو چې تاسې فقط اسلحه او موټران تسلیم کړئ، نور تاسې سلامت تر خپلو کورونو رسول کیږئ. خو کیسه بالکل برعکس وه، ځکه باغیانو ته چې کله مجاهدینو اسلحه تسلیم کړه نو د ټولو مجاهدینو لاسونه وتړل او د غلو غوندې د مجاهدینو د جیبونو په تلاشي شروع وکړه او باغیانو داسې چور شروع کړ چې د مجاهدینو د سر خولۍ او پګړۍ او بوټونه یې هم ترې واخیستل او پر مجاهدینو یې ډېره سخته ورځ وه. هر د فساد عسکر به راتلی او مجاهدین به یې تلاشي کول او وهل او ډبول به یې ورکول. تقریبا 1000 نفره مجاهدین یې د عظام په شمول قلعه جنګي ته یوړل چې هلته یې ټول په ترتیب سره په قطارونو ودرول او هر مجاهد یې جلا جلا تلاشي کوو چې د باغیانو یو عسکر د عرب مجاهد له جیبه قرآن کریم راوویستی او پر ځمکه یې وغورځاوه. عرب مجاهد چې کله د قرآن کریم بې عزتي ولیدله، سمدستي نږدې ولاړ عسکر ته ور حمله کړه او ټوپک یې په زور ترې واخیست او دواړه عسکر یې ځای پر ځای ووژل، چې په دې وخت کې یو بل افغاني مجاهد هم د دوهم وژل شوي عسکر ټوپک ته لاس کړ. په دې کار سره تسلیم شوو مجاهدینو یو ځل بیا جنګ شروع کړ او د قلعه جنګي ټول عسکر یې تسلیم کړه او اسلحه یې ترې واخیستله، چې د دوهم ځل لپاره قلعه جنګي او نورې سیمې طالبانو ونیولې او مقاومت یې شروع کړ، چې په دې وخت کې د باغیانو مشر دوستم امریکایانو ته ویل چې پر قلعه جنګي بمبار وکړي. امریکایانو هم پر قلعه جنګي بې رحمه فاسفور بمونه وغورځول او د ځمکې له خوا یې ګاز هم پرې استعمال کړ او اتاقونو ته یې اوبه هم ور ایله کړې، چې اکثره مجاهدین یې شهیدان شول. عظام په ټپي حالات کې پروت و چې امریکایي عسکر د باغیانو سره یو ځای ورته راغلل او ورته یې وویل امریکایي څوک یې؟ عظام مسلمان یم. امریکایي دلته دې څه کول؟ عظام جهاد مې کوو. امریکایي جهاد څه شی دی؟ عظام ستاسې او ستاسې د غلامانو سره جنګ ته وایي. امریکایي څه جنګ دې کوو؟ عظام هو. امریکایي چا سره دې جنګ کوو؟ عظام ستاسې سره مې جنګ کوو. امریکایي څومره جنګونو کې دې برخه اخیستې؟ عظام بیخي زیاتو جنګونو کې حساب یې راڅخه ورک دی. امریکایي چې اوس دې خوشي کړو بیا به څه کار وکړې؟ عظام بیرته به ستاسې په مقابل کې جنګېږم. امریکایي ولې؟ عظام ځکه چې الله جل جلاله راته امر کړی دی. عظام په داسې حال کې دا خبرې کولې چې خوله یې وچه وچه کېدله او زیات تږی و او وینه یې زیاته ضایع کړې وه او کله کله به د بېهوشۍ حالات ته ولاړ، خو بیرته په هوش کې راغی. د عظام د آخري جواب سره د باغیانو یو عسکر د راکټ مرمۍ پورته کړه او عظام یې په سر وواهه. د عظام سر یې نیم په نیم 2 ځایه کړی او عظام د شهادت د کلمې په ویلو سره سر په ځمکه کېښودی او هغه ارمان چې د 10 کلنۍ څخه یې درلودی په همدې ساعت پوره کړ او د شهادت جام یې نوش کړ او د رب سره کړې وعده یې پوره کړه او د تل لپاره د الله جل جلاله په لور لاړ. د عظام له شهادت وروسته باغي عسکر د عظام جسد تر پښو ونیوی او کش یې کړ. مات سر او په وینو لنده ګورګوري څڼې یې پر ځمکه کشېدې او عسکر مخکې داسې روان و لکه ظالم لیو چې یوه مظلومه هوسۍ په خوله کې را اخیستې وي. هو دا هغه د مصر د لوی تاجر زوی نازولی عظام و چې اوس یو چت پوزي سرمخي ازبک په خاوره کې کشاوه. دا هغه عظام و چې په ټول عمر یې تود باد هم نه ولیدلی، خو نن د الله جل جلاله د رضا لپاره په خپل وینو لمبېدلی او د الله جل جلاله د دین دښمنانو په سپیرو خاورو کې کشاوه. خو یوازې عظام نه بلکې دلته په قلعه جنګي کې هر حسین په وینو سور و او د کربلا د شهیدانو غوندې د اوبو نارې وهلې. خو دا یزیدیان د بني امیه تر یزیدیانو ځکه ظالمان وو چې ټول جسدونه او ټپیان مجاهدین چې لا بسا پکې چلیدله
راواخیستل او ټول یې په اور کې وسوځول. عظام د الله جل جلاله د دین لپاره لومړی په خپلو وینو ولمبېد او بیا په اور کې ولولپه شو. خو عایشه او خالد لا خبر نه و چې نور به د عظام جسد هم نه ویني او په بې صبرۍ سره یې د عظام انتظار کاوه چې عظام به راشي او له دې دوزخه به دوی وباسي. عایشه زیاته ورخطا او مایوسه وه ځکه دلته د محاصرې کړۍ ورځ په ورځ پرې راتنګېدله. د طالبانو تر لاس لاندې فقط کندهار او هلمند پاتې شو. 2 ورځې وروسته د عایشې ګاونډیان د عایشې کور ته راغلل او عایشې ته یې ویل موږ قاچاقبران پیدا کړي دي، کیدای شي دوی موږ او تاسې یو ځای د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد قبایلي علاقې ته یوسي. خو عایشې په ژړغوني غږ ګاونډیانو ته ویل چې زه ستاسې سره نه ځم، د عظام انتظار کوم، کیدای شي هغه راشي او بیا موږ یو خوندي ځای ته ورسوي. عظام ما سره وعده کړې وه چې زه به راځم او د مرګ تر ساعته به ستاسې سره یم. ما د عظام سره 15 کاله ژوند کړی. یو ورځ ما هم د عظام بې وفایي او وعده خلافي نه ده لیدلې. ضرور به زما عظام راځي، خو خبرې ژړا ونیولې او نورې خبرې نه شوې کولی او پړونه یې سترګو ته کش کړ او اوښکې یې پاکې کړې ځکه عایشه ډېره ورخطا وه چې اوس څه وکړي. د عظام د ژوند او مرګ معلومات ورته نه وو. پر عایشې هغه وخت سم قیامت سو چې ګاونډیان یې خپل ماشومان وایستل او لاړل. د مهاجرو په ټول کلي کې یوازې عایشه د 11 کلن خالد سره پاتې شوه. په ټول کلي کې خاموشي سوله، فقط پاس د تیارو اواز او یو بم یې ځمکې ته غورځاوه. مازدیګر ته د خالد تبه هم شوله او تبه یې زیاتېدله او سر یې له حده زیات تود شو. عایشه حیرانه وه او شاوخوا کور کې ګرځېدله چې اوس څه وکړي ځکه ټول کلي کې هیڅوک هم نه وو چې د میدان څخه ښار ته تللی وای. لارې هم د بمبار له ډاره تړل شوې وې. عایشې فکر کوو چې همدا قیامت دی. عایشه اتاق ته راغله او څادر یې لوند کړ او د خالد په تندي یې کېښود تر څو یې تبه لږ ارامه شي. او عایشې خالد ته وویل بچیه مه خفه کېږه، انشاءالله جوړ به شې. خالد سترګې د مور طرف ته واړولې او ورته یې وویل خالد ممی پلار مې چیرته دی؟ عایشه بچیه پلار دې نن سبا کې راځي. خالد ممی بابا ولې دومره ناوخته کړی؟ ته تلیفون ورته وکړه چې راشي او ما ډاکټر ته بوځي. عایشه سمه ده راځي، ته فکر مه کوه. خالد ممی هغه نه راځي، ته وګوره ټول لړل، بابا مې نه راغی چې موږ یې هم بیولې وای. عایشه نه بچیه مه ناهیلی کېږه، بابا دې راځي. خالد ممی جنت چیرته دی؟ عایشه ولې جنت څه کوي؟ خالد بابا مې هلته تللی دی، ما ورته تلیفون کې ویل چې موږ به په جنت کې سره یو ځای شو، هغه هم راته ویل سمه ده. عایشه نه بچیه پلار دې راځي. نور عایشه سلګو ونیوله او خبرې یې ونه شو کولی او د دې لپاره چې خالد یې ژړا ونه ویني ژر له اتاقه بهر ووتله او باندې یې ښه وژړل او زړه یې تش کړ. بیرته اتاق ته راغله چې ګوري د خالد تبه نوره هم زیاته شوې ده او دې وخت کې د ماښام لمونځ وخت و او ولاړه لمونځ یې وکړی او کله چې خالد د لمانځه پس وکت لږې تبه سپکه شوې وه او خالد ته یې ویل ولاړ شه بچی لمونځ وکړه اوس شکر ښه. خالد هم ولاړ شو او داسې وکړ او غوښتل یې چې جماعت ته ولاړ شي. خو کله چې د کور دروازې ته ورسېدی نو عایشې پرې غږ وکړ چېرته ځې بچیه؟